څلورو هغه نړیوال ریکارډونه چې به هیڅکله مات نه شي. ویسنا وولویچ د الوتکې هغه خدمتګاره چې په الوتکه کې د چاودنې له امله له 3.0 فوټه لوړوالي څخه د ځمکې په خوا راوغورځېده چې دا له پراشوټ پرته د لوېدو تر ټولو د لوړې ارتفاع ریکارډ و او د ځنګلي ونو ترمنځ په واورو کې ولوېده او د بدن هر هډوکی یې مات شو، خو په حیرانتیا سره ژوندۍ پاتې شوه. په داسې حال کې چې د سویډن هېواد په دې الوتکه کې نورو 28 مسافرو او عملې ټولو ژوند له لاسه ورکړ. دوهم ویلیام جیمز سیډس د نړۍ له هغو کسانو څخه ګڼل کیږي چې تر ټولو د لوړ ذکاوت اندازه یې لرله او د نابغه انسان مثال بلل کیږي، ځکه جیمز کولی شول په خپلې 2 کلنۍ کې اخبار ولولي او وروسته یې په 8 کلنۍ کې په 10 ژبو خبرې کولی شوې، تر دې چې په 11 کلنۍ کې د هاروارډ پوهنتون کې داخل شو. نه یوازې دا بلکې په پوهنتون کې د ابعادي اجسامو تدریس ورکاوه. دریم مکسیکن جوز سالوادور الورینګا کوم چې په ارام سمندر کې د طوفانونو له امله تر 14 میاشتو پورې ورک شوی و، چې خوراک خام ماهیان او د باران اوبه وې، تر پوره 430 ورځو ورکېدو وروسته ژوندی پاتې شه او وژغورل شو. پاول کرم د هنګري هېواد هغه جنګیالی چې د شوروي مرمۍ یې په سر وخوړه نه یوازې د معجزې په توګه ژوندی پاتې شو، بلکې تر راتلونکو 40 کلونو پورې هیڅ خوب ونه کړ، ځکه مرمۍ یې د دماغو هغه برخه زیانمنه کړه چې خوب کنټرولوي، او له هماغې ورځې وروسته پاول ته هیڅ خوب نه ورته.